وګوره دلته چې بدعت هغوی د دین په جامه کې خراب یو جنا سلف وایي ما من شيء الا وللشيطان فيه مضغتان هیڅ شی نشته مګر شیطان دوه کاره کوي په یو کار به کوي اول خو یا به دا وایي چې دې ته به دا کوي چې زیادت وکړي ځان یو شی اضافه یا به کمې در باندې کوي چې ځان یو شی کم شیطان پروا ویلې لري چې هر کار کوي شخص خلقو ته براشي د ګناهونو لاره په ګناهونو کې بدل شي خو ځینې خلقو ته به په دین په لارې نه راځي چې دا د ټولو نه خطرناک دي ګناه دا خطرناک دی او هغې ته به دا ثواب مونځ به کوي روژې به وي کافر به وکړي حج به وکړي خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې مړې فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم د دې په قتل کې اجر دی نو هغه چې علي رضی الله تعالی عنه دوی ته وجر د هغې په خلاف باندې راپاسې نو ډله جوړه کړه او نهروانې وزې او هلته چې کوم ځای راجمع علي رضی الله عنه او رسول صلی الله دا پیشګویي کړې وه چې د دې خو تاسو چې کله دې سره وجنګېدې داسې یو سړی به دي چې د هغې لاسونه به چې کوم دی داسې واړی لکه تین داسې به تین ونښودي علي رضی الله عنه چې د دې اوصافو ته سوچ وکړو څه خلک ورلېږل مناظره یې ورسره وکړه علي رضی الله عنه ته قاتل ولې قاتل تاسو صلح لپاره ته راوي شو هغه اوس یې په څه قاتل صلح الله په قرآن کې ذکر کړی چې خاوند او ښځه سره وړاندې کړي نو تاسو دوه کسان مقرر کړي دې ویل چې نه لا حکم الا لله فیصله به الله کوي خلکو باندې فیصلې نه کوي دا کفر دی نو څه خبره را پیسه کړه خلکو ورته فیصله مکوه عبد الله بن مسعود رحمه الله فقيه وهو يقول اي قرآن دې دې شي ويل امرأة خافت من بعدها رسولا هغه له آیات دار چې طبعا حکم من الله وحکم من الله هغه آیات دي چې دا غي د خځو د خالد باندې اختلاف وکړو یو حکم د نارینه طرف نه خاوند طرف یو حکم د قرآن ودا الله دې ویلي چې په دې کې ویلي د امت اختلاف په یو ټول معاویه راوځي په باندې اختلاف راغلی غټه خبره کې کوم خلق باندې تو صحابه مو تاکل ته چې په موږ نو د دې دوی سره راځي نو هغه ورغه جواب وکړو درې ترور زره وکړي کړی هغه ترجو او دا نو چې خپل عقیده باندې پاس شو دا هغه بدعت اسلامي شو نو علي رضی الله عنه ترجمه شروع کړ چې کله جنگ وکړ ډېر په کومره شو علي رضی الله عنه هغه سره ورته و چې رسول الله خبر کړی ورغه سره چې اکه چې ما فيه فتنظر بالآثار شارو عبادت كان في دخلت د دې وجنا سلف ولا اقوال لا غير حسن رحمه الله ورنا وفي مزداد عبد اجتهادا في البدعه هدي وسريك فبدعتك خپل خوشونه کوي څومره فبدعتك کوي او غير ناوري والا ازداد بعد من الله مگر اغنى دانا لري دا قوي مهمه خبره ده ورمنځونه روزي ول القرآن مستل دا توجه باندې دا د بدعت خبره چې په عقیده کې بدعت په ګناه سره پاتې کیږي نه عقیده ده ګناه باندې الله تعالی عقوبت ذکر کړی چې ورته بداخلي لیکن دا عقیده چې کله توحید عقیده الله د مشیت باندې لکه دا خو څه بخو خلک وایي چې الله خو عذاب ورته او یو وخت جهنم نوځي چې عقیده د توحید هغه څوک په جهنم کې همیشه پروتي چې هغه څه کوي چې هغه شرک عقیده دا یو ډول وسه پیدا اولنې نو درست د صحابه په نو کې بل ډول پیدا شو او ویل الله تعالی دا کول کی په دې کې تقدیم ایمان علم الله په دې نه دیو جن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه اواړ صحابه چې فاطمه دغه په لور هغه څه کړه او زمون په وخت دغه کې او په کې خرج پیدا شوی او دا څه وایي چې څوک چې الله په دې مخ خبر نه وو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وتوجه اخبرهم اني منهم بريء وانهم براء مني ايا انهم براء مني خبر کا جسد دین بیزار موجود مال بیزار دی تر دې پوری پوری مؤمنات کې دې چې تر دې پوری ایمان په تقدیم باندې راوي او به دا حدیث دې چې باندې دې په طریقه را بلل پیدا شو هغه ویل چې دا ګناه شروع دا کافر نه دی دا په منځله چې هغه نه کافر دی اخرت قبول قالب دا کده چې په اخرت کې اور کړي او دې کافر وڅ نور فرنا راو څنګه معتزله غي ته وي ځکه هغه دین کې بدعت پیدا هغه کار الله نو ویل رسول الله زار پیدا شو هغه چې نه موږ دې کې څنګه نه کافر نه یو ظاهري اسلام حقات مستقیم جاری دي نو مسلمان نه کافر دي او په اخرت کې هغه ته معتزله
تقدیر انکار وکړه په قدرې مسلم. بله ډله راغله چې هغې د صحابو سره د محبت دا یو ذریعه د خپل کفر د خورولو لپاره وګرځوله چې اهلالبیت چې اهلالبیت چې اهلالبیت دي چې هغه شیعه دي رافضه دي هغه راپیدا شي. هغې دغه بدعت سره پیدا کړه په امت کې چې نه علي رضی الله عنه د خلافت حق لري بل څوک نه لري، نورو خلافت غصب کړی دی، دا نور صحابه کافر دي، دا نور صحابه فاسق دي، دا نور فاجر دي، قرآن پوره نه دی، قرآن نیمګړی دی، پوره قرآن به علي رضی الله عنه راوړي او عقیده. موږ خاص امامان چې هغه معصوم دي هغې خبرې موږ منتره دي نه هغه څوک دروغجن دي دوی چې علي رضی الله عنه حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه او د هغې اولادو چې موخې دروغجنان دي هغې ته د نسبت د دروغو کې ټول دروغ یې ورپورې کړي. هغوی یا صحابه وو علي رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه وو د هغې نور حسن حسین رضی الله عنه حدیث کې رسول سره وایي جنت د جنتیانو شبابان ځوانان دي په جنت او هغې نه او سړي چې کوم دي دوی چې ورته امامان پر 12 امامان هغه یا علما تېر شوي دي یا نیک خلک دي. هغوی دا خبرې نه دي کړی دي چې ته کومې خبرې منسوبه یې او دوی وایي چې هغوی دا نورونو دغه بدعت دا غټ خوارج معتزله قدریه او رافضه را پیدا شو. د دې نه بیا نورو ډلې تقسیمېدي نه ځکه علما وایي چې دا هغه څلور ډلې دي چې دې نه بیا دوه فرقې جوړېږي. ځینې پرې نور حساب کړي دي خو خلاصه دا ورونو چې د بدعت خطر د غټ خطر دا دی چې په عقیده کې بدعت صحابه ورته کنځلې کوي تقدیر انکار کول په غټو ګناه باندې سړی کافر کول. نن به تاسو ګورئ چې په نړۍ کې مسلمانان د دین په محنت کې چې معمولي ګناه کوي سر ته پرې کوو معمولي ګناه کوي سړی ورته دوا وینې توی کوو. رسول سلام د دغه څه خبر نو دا ورو بدعت د دې ذریعه ګرځي چې امت توفي کړي اتفاق او اتحاد د الله په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بدعت ځکه خطرناک دی په امت کې چې د امت د توفه کېدو دپاره غټه ذریعه. بل خطر ورو دا دی چې دا د بدعات سره راجمع دې د هغه اسلام هغه صورت د اسلام هغه ښکاره شکل دوی بدل. یو سړی د کافر د یهودي نصراني دی دین نه په نفرت سره وګوري هغه دوی په خلکو په لمن کې راګي بسي وروسته دا خو دی هو او دا طریقې ګوري دا نور ګوري هغه د اسلام سره هغه دا خو عقل من نشي مثال څه نور به عقل دین د دین د عقل سره برابر کله کې بیا خبره شته دی وجه نه دي چې دا غم کوي دا څه په دې په خیر راځي چې په خاله باندې کې به دا وو یاره چې ته بلای باندې کې بام کې راځي چې به دا وو کې به پته لګي چې څه دي بل هغه چې ځبل کې په پرواز یو او غرت کوو ساري دا دې با بلې سره کې او یا دې په کاله کې نه وځي راځي دا ټول ورونو بدعت خلق فيها ودلع للشيء يوم بسهل لي هغه مثلا دي كور نه كور بيحتر سنه تعدي دي علماء اختلاف شتا ايمو اختلاف شتا ايمو عقيدتك يوم ايمو طول په دې باندې متفق دي چې بدعت گمراهي ده. یو امام چاته نه چې بدعت کو خلق په دې دروغ کړي امام علي رحمه الله ته دروغ کړي بدعت کوي دا مخمد دي دروغ کذابين. يا امام مالك رحمه الله پر سره امام شافعي رحمه الله امام احمد رحمه الله امام لا امامان د الله په دین باندې کلک خلق فتاي متشي بدعت ولا نو بدعت ته دعوت کړي ورکړي بدعت ته امت یې راولې نه هیڅ کله امام دا عقیده نو بد کار به کوي به امام په سړي خبر هم نه ځان وای دا امام دی دا کذابین دي جنان هم د الله تعالی تکلیف کوي هم د رسول صلی الله علیه وسلم تکلیف کوي هم د امامانو تکلیف کوي دا خطر امت بل خطر داله. حسان بن عطيه رحمه الله ويهيس يو قوم مبتدع قوم بدعة الا ونزع من السنة مثلها هيس يو قوم بدعة نكي مگر داغي في وجه السنة فاتشري سنة الله اخلي ثم لا يعيدها الى يوم القيامة سر قیامت ورځ پورې به دغه سنت څنګه عمل ورونو غټ خطر د بدعت دی چې بدعت د دې ذریعه ګرځي چې سنت ته منځي داسې حالت راځي د کثر صحابه رضی الله عنهم چې حالت دراشي
چې خلک و بدعت کوي په خلکو کې به دا بدعت داسې جرد پیدا کړي بوډا سړی به پکې سپین ږیری شي ځوان به پکې رالوی شي د چې کله څوک سنت باندې عمل کوي نو د سنت والا ته به دا بدعت ته دا حاله او څوک چې بدعت کوي هغې ته به د حق والا وایي ولې ځکه چې دین ګډوډ شوی دی خلکو بدعت د خلکو سنت جوړ کړل د سنت دی بدعت ډېره لویه خطرناک خبره حسان بن عطیه رحمه الله وایي چې هېڅ قوم بدعت نه دی کړی مګر د هغې په وجه سنت د دې وجې ورونو هغه څوک چې په بدعاتو کې اخته کېږي ورونه یې پاسې په دې نه خفه کېږي په تبلیغ کې سړی بدعت کوي ناروا ده په دعوت کې سړی تبلیغ کوي ناروا ده بدعت کې ناروا ده په دعا کې ناروا ده په ذکر کې ناروا ده په مزد کې ناروا ده په هر څه باندې نو که ما تاسو چې شپږ خبرو لحاظ پکار موږ مقصد د ټولو مسلمانانو څه دی چې خیر ته ورسېږو نو خیر په څه کې دی ورونو خیر په دې کې دې وجې امام بربهاري رحمه الله وایي اخرنۍ خبره په دې ختموي وایي چې سړی عمل کوي ای وروره پوښتنه وکړه دا عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کړی او کنه دې کړی که چېرته کړی وي که کړی کړی هغه سنت رڼا ده هغه سنت علم دی په سنت اجر او ثواب دی نو د دې په ځای چې ته په بدعاتو کې خپل وخت مبتلا کړې بدعاتو کې مشغوله کېږي هغه کارونه وکړه چې هغه په احسان په حال سره وړې وړې کړې دي او شاید چې څومره د اجر راغلی هغه هو سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه زي تعرف من ذلك كلمات بس اذكار مثلا دعاء وكذا تكون دعاء صار في كلمه تسلم ان انا ثابت نورونو نور الله توفيق راكي كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم په عملي جامه کې ثابته او الله تعالی انتحار قسم بالعدل كغه په عقیده کې كغه په منهج کې كغه په عمل کې كغه په پرخودو کې او په کف کولو کې الله تعالی دې څنګه نه جواب راکړي الله دې په سنت باندې پوي کې سنت سره الله زموږ محبت پیدا کړي په سنت باندې الله توفیق عمل راکړي صلی الله علیه وسلم